زنانه لاس د مړي نیولې او زنانه د وفات شوي او نورو زنانه ولمبوله هغه وخت کې د زنانه د لاس د مړي څنګه ونیو راځي دا بیان د مولانا صاحب د خولې له اور مخکې ملګرو سره ثواب پنځ شریک راځي تاسو دا وګورئ څلور زنانه راجمع شوي وي او بل یو زنانه وفات شوي هغې له غسل ورکول لمبولی هغه مړه زنانه او د دې لمبا په دوران کې موږ نه مړي خلاص نه دي خبرې کولې کنه د لمبا په دوران کې یو بل ته لګیا دي چې دا ډیره خرابه ښځه وه دا داسې و دا هغسې وه هغه مړه زنانه پسې خبرې کولې چې کله خبرې کولې که نه معطا امام مالک دا واقعه لیکلې ده خبرې کولې یو بل سره لګیا وې د مړي په دې خپه پسې دا لاس داسې مګو که نه وایي داسې مګو لاس وایي لاسې کلک وایښته مړي ونیو بلکل یو دلته جنازې ټیم خلک پریشانه وو هغوی ورته په ژړا شوې منډې کړې دي وایي مړي د ژوندې زنانه لاس نیولی دی خپه پسې کلک شوی دی یو مولانا نه فتوه یې غوښتله څه وکړو مولانا صاحب فتوه یې ورکړه وایي مړي نه خپه کټ کوي وایي مړي نه به څنګه خپه کټ کوو خلک یېرېدل څوک خواله نه ورتلل دا د تهمت انجام دی او سزا ده موږ ته یو معمولي غوندې خبره ښکاري او بیا بل مولانا صاحب نه فتوه وغوښتله وی هغه ورته وویل وایي د دې ژوندي انسان نه دا لاس کټ کوي چا نه شو کټ کولی چا ورته وویل قاضي قضات د هغه دور امام مالک رحمه الله نه د دې مسلې تپوس وکړئ امام مالک صاحب ورته وویل وایي زه به دغې زنانه نه په خپله پوښتنه کوم او داسې راغی او یو پرده د دې زنانه او د امام مالک صاحب په مابین کې وه او تپوس یې وکړه وایي خورې تا چې غسل ورکوو دې زنانه له نو څه دې ویلي وو اول یې ویل وایي ما سم نه دې ویلي بیا چې ډېره زیاته مجبوره کړه نو په ژړا شو ورته او ما ویلي چې دا ډېره بدکاره وه امام مالک صاحب ورته وایي تا لیدلې وه چې دا بدکاره وه وایي نه ما نه وه لیدلې خو د پلانکي د کور په مخه به تېرېدله نو وایي چې د کور په مخه تېرېدله نو تا پې دا الزام ولګو تا پې تهمت ولګو د تهمت سزا څه ده اتیا دورې او تا ته به اتیا کوړې سزا میلاویږي او په هغه مړي د پاسې سملوله که نه اتیا کوړې وله ورکړې ښه او چې یو کوړه پاتې وه که نه راوي لیکلې دي وایي چې یو کوړه پاتې وه نو هم مړي لاس نیولی او نه یې پرېښوده ښه او چې اخري کوړی ور وخېجوله که نه د مړي نه لاس را خلاص شو د ژبې حفاظت لازمي دی ښه تاسو د بیان او غیبت دومره غټه ګناه ده مړی ته پروت دی هغه غیبت کوي هغه وخت به مړی لمباو نو مړی ته لاس ونیو نو هغه د غیبت له ځان ساته د ویډیو کتلو ډېره مهرباني والسلام